ښه نن موږ ته دغه څلور دانې افادې راکړي دي وایي تاسې دغه ټولې افادې چې اکثرا یې نسبي عددونه دي دا ساده کوي او بیا ووایي چې کوم یو د منفي 2/3 سره معادل کسر یا معادل نسبي عدد دی. نو موږ راځو 1/9 جمع 5/9 نه پیل کوو. دا ساده کوو. د دې لپاره موږ لیکلی سو 1/9 یا 1/9 جمع د 5/9. دا په دې معنا ده چې د دغه 9 څخه یو دانه 9 موږ واخلو او صورتونه چې دي دغه یو د دې 5 سره جمع کو په دې ډول 1 جمع 5 یا 1/9 جمع 5/9. نو د دې ځایه د دې حاصل کیږي 6/9. اوس د دې لپاره چې دا لږ نور هم ساده سي دواړه هم 6 او هم 9 دا په داسې یو عدد باندې تقسیموم چې هم 6 په هغه عدد باندې پوره تقسیم سي او هم 9. زما په نظر 3 به ډېر ښه عدد اوسي دې ته. نو 6 تقسیم د 3 کیږي مثبت 2 همداسې 9 تقسیم د 3 کیږي 3. کومه ده چې مال ته لاس سره وړ هغه 2/3 ده خو مثبت 2/3 ده خو دلته چې کوم عدد زما په کار دی هغه منفي 2/3 ده. نو د دې ځای ویلی سم چې دغه کسر یا د دې کسر مجموعه څه 2/3 ده دا د منفي 2/3 سره معادل نه ده. صحیح ده؟ نو په دې باندې پوه سو. اوس راځو منفي 1/6 جمع منفي 1/2 ته. د دې دپاره موږ دغه منفي چې ده دا کولی سو یوازې صورت ته ولیکو لکه داسې لیکلی سو منفي 1/6 جمع منفي 1/2 او همداسې ده. اوس نو ګورم چې دلته زه متفاوته مخرجونه لرم. په داسې حال کې چې د کسرونو د جمع لپاره زه یو مخرج ته ضرورت لرم داسې ډېر ساده راځي. نو د دې لپاره زه کولی سم دغه لومړی کسر چې منفي 1/6 دی دا خپله ولیکم او ورپسې د دغه کسر نه چې منفي 1/2 دی داسې یو کسر جوړ کړم چې مخرج یې 6 اوسي او بیرته که زه وغواړم هغه ساده کړم بیا ماته منفي 1/2 راکړي که نه. نو مخرج کې زه 6 لیکم ځکه مخرج کې زما 6 پکار دي د جمع کولو دپاره. نو په صورت کې داسې یو عدد لیکم که د دغه دوو سره ضرب سي بیرته ماته 6 راکړي. نو موږ تاسې پوهېږو چې 3 ضرب د 2 6 کېږي دا د منفي علامه خپله. اوس د دې ځای تاسې ګورئ دا ډېر ساده سو په جمع کې د دواړو 6 څخه یو نیسو یا په صورت کې لیکو منفي 1 جمع منفي 3. د دې ځای موږ پوهېږو چې منفي 1 جمع منفي 3 کېږي منفي 4 منفي 4 پر مثبت 6. اوس د دې ځای دغه منفي 4 او 6 یا منفي 4 پر 6 دواړه زه په داسې عدد باندې تقسیموم چې پوره منفي 4 او 6 به وویشل سي لکه 2. دا ډېر ښه عدد دی. نو منفي 4 تقسیم پر 2 کېږي منفي 2 او 6 تقسیم پر 2 کېږي 3. نو تاسې ګورئ کوم کسر چې زما په کار دی هغه دلته څه دی منفي 2/3. نو ویلی سو چې منفي 1/6 جمع منفي 1/2 د دغه کسر سره معادل دی ځکه که دا ساده سي دا منفي 2/3 موږ ته راکوي نو دا ورسره معادل ده. همداسې راځو د درېیمې افادې ته. دلته موږ ته ویلي دي چې منفي 1/3 ضرب د منفي 2. موږ مخکې د دې نه هم تاسو ته ویل دي چې کوم عددونه چې هغه مخرج نه لري موږ یو ورته لیکلی سو. نو د دې ځایه زه لیکم 1/3 یا منفي 1/3 ضرب د منفي 2/1. د دې ځایه صورتونه او مخرجونه بیل بیل ضربوم. صورت کې لیکم منفي 1 ضرب د منفي 2 او په مخرج کې لیکم 3 ضرب د 1. 1 ضرب د 2 کېږي 2 منفي ضرب د منفي کېږي مثبت او 3 ضرب د 1 هم کېږي 3. نو د دې ځای 2/3 یو کسر یا یو نسبي عدد دی چې علامه یې مثبت ده خو دلته چې کوم کسر زما په کار دی دغه علامه منفي ده نو دا هم ورسره سمون نه کوي. صحیح ده؟ یا دا هم د دې کسر سره معادل نه ده. او یو بله لنډه لاره هم دا لري. ګورئ دغلته یې زه غواړم کار وکم. ګورئ منفي او منفي موږ پوهېږو چې مثبت کېږي که نه دغه منفي په دې منفي که ضرب سي دا مثبت کېږي. نو راسن دغه 2 ضرب د دغه 1
او دغسې لیکلی سو چې 2 پر 3 صحیح ده مخرج خپله نیسو. اوس راځو دغه څلورمې افادې ته. دلته موږ لرو منفي 1 پر 3 تقسیم پر 1 پر 2 دې ته کسر الکسر وایي ځکه د دې صورت هم یو کسر دی او مخرج هم یو کسر دی. نو که وغواړو موږ داسې کسرونه ساده کو، لومړی کسر چې 1 پر 3 ده منفي 1 پر 3 ده وبښئ دا خپله لیکم منفي 1 پر 3. دغه د تقسیم علامت چې ده تاسې ګورئ دغه خط دا په ضرب باندې بدلیږي صحیح ده. او ورپسې چې کوم کسر په مخرج کې ده 1 پر 2 دا سرچپه کیږي. ګورئ دغه 1 په بل رنګ باندې زه ولیکم او همداسې 2 نو دا سرچپه کیږي داسې لیکم 2 پر 1 2 دلته لیکل کیږي او 1 چې دی مخرج کې راځي داسې. اوس ګورئ دا ډیر ساده ضرب کیږي. صورت کې منفي 1 لیکم ضرب ده دوه او په مخرج کې چې ده دغه 3 ضرب د 1 کیږي. د 3 هم علامه مثبت ده او د 1 هم علامه مثبت ده. تاسې کولی سئ ضرب یا په دې شکل یا په دې شکل ولیکئ. اوس راځو دا ضرب کوو. ګورئ منفي 1 ضرب د 2 کیږي منفي 2 او 3 ضرب د 1 کیږي 3. نو د دې ځای تاسې ګورئ منفي 2 پر 3 دغه کسر دی چې موږ دلته غوښته. نو د دې ځای ویلی سو چې دغه کسرونه منفي 1 پر 3 تقسیم په 1 پر 2 یا دغه کسر الکسر د منفي 2 پر 3 سره معادل ده. همداسې منفي 1 پر 6 جمع منفي 1 پر 2 که ساده سي د دې سره معادل ده، خو دغه دواړه چې دي دا ورسره معادل نه دي.